سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالب ویډیوګانو څخه برخمن شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اکمل مراسم زه ممنون له خیره سره د انګلیسي ژبې لومړنی درس پیلوو. په دې هیله چې راسره پاتې شئ او ستړي نه شئ. نو موږ د انګلیسي ژبې له الفبا څخه شروع کوو، ځکه ما په یو مخکې ویډیو کې تاسو ته ویلي وو چې د دې لپاره چې یوه ژبه په بشپړ ډول زده کړو، یعنې هم موږ په یوه ژبه کې لیکل او هم لوستل وکولی شو، موږ ته اړینه ده چې د هغې ژبې الفبا زده کړو. نو موږ نن هم د انګلیسي د ژبې الفبا یا الفابیت پیلوو، چې په الفبا کې موږ تاسو ته ویلي وو نوم، شکل او اواز ډېر مهمه ده. هر کله چې موږ وکولی شو چې د یوې ژبې د الفبا نوم، شکل او اواز په سمه طریقه یا په بشپړ ډول زده کړو، نو موږ د هغې ژبې په لیکلو او لوستلو کې هیڅ ستونزه نه لرو. نو دا ویلی شو د دې لپاره چې انګلیسي ژبه نه یوازې په خبرو کولو بلکې په لیکلو او لوستلو هم زده کړو، نو موږ ته اړینه ده چې الفبا زده کړو. موږ هم د انګلیسي له الفبا څخه شروع کوو. د انګلیسي الفبا چې یا الفابیت چې ده 26 توري لري، چې د هر یوه توري نوم، شکل او اواز زده کوو. بیا هم زه ټینګار کوم چې موږ ته مهمه دا ده د دې لپاره چې یوه ژبه په لیکلو او لوستلو بڼه باندې زده کړو، د الفبا د تورو په نوم، شکل او اواز باندې ډیر کار وکړو ترڅو هغه ژبه ښه زده کړو، هم په لیکلي بڼه او هم په خبرو کولو او هم په لوستلو بڼه. نو موږ د الفبا د تورو له نوم څخه یې پیلوو، یا د انګلیسي د الفبا د تورو له نوم څخه یې پیلوو. په انګلیسي کې 26 توري دي. لومړنی توری د الفبا چې ده A، دویم B، دریم C، څلورم D، پنځم E، شپږم F، اووم G، اتم H، نهم I، لسم J، یولسم K، دولسم L، دیارلسم M، څوارلسم N، پنځلسم O، شپاړسم P، اوولسم Q، اتلسم R، نولسم S، شلم T، یوویشتم U، دوهویشتم V، درویشتم W، څلېرویشتم X، پنځهویشتم Y، شپږویشتم Z. نو دغه 26 توري دي چې انګلیش ژبه یې رامنځته کړې ده، یعنې هر څوک چې خبرې کوي نو د همدغو تورو په اوازو باندې غږیږي. موږ دغه توري یو ځل بیا تکراروو. د یادولو وړ ده چې دا د انګلیسي د الفبا نومونه دي، یعنې اواز او شکل یې تر اوسه نه ده، یعنې د اواز او شکل په اړه مو خبرې نه دي کړي. یوازې موږ د الفبا د تورو نومونه زده کوو چې A، B، C، D، E، F، G، H، I، J، K، L، M، N، O، P، Q، R، S، T، U، V، W، X، Y، Z. موږ هر کله چې وکولی شو د انګلیسي د ژبې د الفبا نومونه مو زده کړله، موږ کولی شو چې د له نومونو څخه وروسته بله مرحله شکل یا بڼه زده کړو. خو د یادولو وړ ده چې د انګلیسي د الفبا په نوم، شکل او اواز باندې باید ډیر کار وشي ترڅو موږ د انګلیسي په لیکلو او لوستلو کې هیڅ ستونزه ونه لرو. نومونه مو تاسو ته واخیستل د انګلیسي د الفبا چې له A نه تر Z وه، یا A، B، C، D، E، F، G، H، I، J، K، L، M، N، O، P، Q، R، S، T، U، V، W، X، Y، Z و. اوس تاسو له ځان سره همدغه ABC ښه ډېره تکرار کړئ ترڅو په ذهن کې مو ښه ډېره کښېني، ترڅو مو چې د انګلیسي د ژبې نومونه نه وي زده شوي، تر هغو پورې شکل مه زده کوئ، یعنې بڼې باندې کوشش مه کوئ چې بڼه یې زده کړئ. لومړی د انګلیسي د ژبې د تورو نومونه ښه زده کړئ، ښه یې حفظ کړئ. له هغې نه وروسته د انګلیسي د الفبا د تورو دویمې مرحلې یا شکل ته لاړ شئ. نو اوس راځو د انګلیسي د ژبې د الفبا په بڼه باندې غږیږو.
لکه څنګه چې په پښتو کې ځینې توري یا په دري کې یا عربي کې ځینې توري پوره دي او ځینې نیمه. په انګلیش کې بیا توري یا د انګلیش الفبا د شکل له مخې په دوه ډوله ویشل شوې ده چې یو ته یې غټ توري وایي، بل ته یې واړه توري وایي یا اپر کیس او لاور کیس. دا چې غټ توري او واړه توري چېرته کارول کېږي یا د غټو تورو او وړو تورو توپیر څه ده، دا بیا وروسته وایي. اوس راځو د انګلیسي د الفبا د تورو بڼه تاسو ته درښیم چې په څه کومه بڼه دي. غټ توري کومه بڼه لري او وړه توري کومه بڼه لري. د انګلیسي غټ توري په دلته مې په تور رنګ لیکلي دي، مثلا غټه A، غټه B، غټه C، غټه D، غټه E، غټ F، غټه G، غټ H، غټ I، غټه J، غټه K، غټ L، غټ M، غټ N، غټه O، غټه P، غټه Q، غټ R، غټ S، غټه T، غټ U، غټه V، غټ W، غټ X او غټ Y، غټ Z. دا اپر کیس یا غټ توري وو. واړه توري په شنه رنګ لیکل شوي دي. کوچنی A، کوچنی B، کوچنی C، کوچنی D، کوچنی E، کوچنی F، کوچنی G، کوچنی H یا وړوکی H، وړوکی I، وړوکی J، وړوکی K، وړوکی L، وړوکی M، کوچنی N، کوچنی O، کوچنی P، کوچنی Q، کوچنی R، کوچنی S، کوچنی T، کوچنی U، کوچنی V، کوچنی W یا وړوکی X، وړوکی Y او وړوکی Z یا Z. دا د شکل له مخې الفبا و. موږ د نوم له مخې هم الفبا ولوستله چې له A نه تر Z او د شکل له مخې مو هم الفبا انګلیسي الفبا ولوستله چې واړه توري درلودل او غټ توري درلودل. ښه، اوس په دې باندې غږیږو چې غټ توري چېرته کارول کېږي او واړه توري چېرته کارول کېږي. لومړی غټ توري په لاندې ډول کارول کېږي یا په لاندې ځای کې کارول کېږي. وایي د جملې د پیل لومړنی توری باید غټ وي، یعنې کله چې یو جمله پیلوو یا شروع کوو د هغې لومړنی توری چې دا هغه باید غټ وي. مثلا وایي چې this is a book، یوازې ټي موږ دلته غټه نیولې ده ځکه چې دا جملې پیل ده، نور ټول توري واړه دي یا واړه کارول شوي دي. بل د ځانګړو نومونو لومړنی توری باید غټ وي. ځانګړي نومونه لکه احمد، محمود، افغانستان، کابل، دغسې نومونه که لیکو لومړنی توری باید غټ وي. مثلا he is احمد، هی مو ځکه دلته اچ مو غټ نیولی چې د جملې پیل ده، اس خو وړکې لیکل شوی ده. احمد دلته مو دا ای ځکه غټه کړې چې احمد یو ځانګړی نوم ده یا خاص نوم ده، نو د دې پیل باید په غټ توري وي. د اونۍ، د ورځو او د کال د میاشتو نومونه د نومونو لومړنی توری باید غټ وي. مثلا today is Monday، today دلته مو ټي ځکه غټه نیولې چې د جملې پیل ده، موږ ویلو چې د جملې پیل باید په غټ توري وي. او Monday د یعنی دوشنبه د اونۍ د ورځې نوم ده، نو Monday هم باید په لومړنی توری باید په غټ توري ولیکل شي. یا مثلا this month is April، this د جملې پیل ده نو ځکه مو ټي په غټ توري لیکلی ده، نور ټول واړه. او اپریل د میاشتې نوم ده، نو دلته مو د ای ځکه ای غټه کړې ده او نور توري واړه لیکو. لنډ شوي نومونه باید ټول په غټو توري ولیکل شي. لنډ شوي نومونه مثلا ځینې وخت یو ملک یا یوه ټولنه یا داسې نور څو نومونه لري، کله چې غواړي دا نومونه را لنډ کړي، دغه را لنډ شوي نومونه ټول باید په غټ تورو ولیکل شي. مثلا IPL، انډین پرایمر لیګ، څو نومونه یې لنډ کړي دي، نو دا باید څنګه شي په غټ توري ولیکل شي. یا مثلا USA، یونایټډ سټیټ اف امریکا، یو له یونایټډ نه اخیستل شوی، اس له سټیټ نه او ای له امریکا نه، نو څو نومونه یې سره را لنډ کړي دي او یو مخفف یې جوړ کړی ده، نو دغه مخففات باید په غټ تورو ولیکل شي. دا ما هغه قانونونه تاسو درته ویلي چې عام دي او تېروتنه باید پکې ونه شي. له دې پرته
مثلا کېدای شي نور قانونونه ولري غټ توري چې چیرته کارول کیږي هغه تاسو کولی شئ چې په ګوګل یا یوټیوب کې وګورئ یا ځینې کتابونو کې وګورئ. نو موږ باید د غټو تورو د کارولو ځایونه زده کړو چې په دغو ساحو کې یا په دغو برخو کې موږ غټ توري کاروو. له دې نه پرته موږ ټول واړه توري کاروو. یعنې داسې نه کېږي چې موږ په یوه جمله کې له دغو استثناءاتو پرته غټ توري ولیکو. مثلا مونږ دغه اچ له ټي نه وروسته اچ غټ ولیکو. مثلا په دې ډول مونږ دا نشو کولی، دا بالکل غلط ده. یا مثلا دا بي خاص نوم نه ده، عام نوم ده، نو دا هم مونږ په غټ توري نشو لیکلی. نو دا د غټو تورو قانونونه دي چې په کومو برخو کې وکارول شي. اوس راځو وایو چې غټ حروف چیرته لیکل کیږي یا په څه ډول ولیکو، او واړه حروف یا واړه توري په څه ډول ولیکو. معمولا په لومړۍ مرحلو کې د انګلیسي ژبې لپاره ځانګړې کتابچې شتون لري چې په هغې کې 4 کرښې وي. غټ توري چې دي له ا نه تر زیډه پورې ټول په 3 خطو پاس کې لیکل کیږي یا په پورتنۍ 3 خطو کې لیکل کیږي. خو واړه توري بیا په 3 ډوله لیکل کیږي. ځینې واړه توري په پورتنۍ 3 خطو کې لیکل کیږي، ځینې واړه توري په منځنۍ 2 خطو کې لیکل کیږي، او ځینې واړه توري په لاندنۍ 3 خطو کې لیکل کیږي. هغه واړه توري چې په پورتنۍ 3 خطو کې لیکل کیږي هغه بي ده، ډي ده، اف ده، اچ ده، کې ده، ال ده، ټي ده. او هغه واړه توري چې په منځنۍ 2 خطو کې لیکل کیږي هغه ا ده، سی ده، ای ده، آی ده، ام ده، ان ده، او ده، آر ده، اس ده، یو ده، وی ده، دبلیو ده، اکس ده او زی ده. او هغه واړه توري چې په لاندنۍ 3 خطو کې لیکل کیږي هغه جی ده، جی ده، پی ده، کیو ده، وای ده. دغه قانونونه چې غټ توري چیرته باید وکارول شي او واړه توري چیرته باید وکارول شي موږ سره د خط په ښکلا کې مرسته کوي. مثلا که چیرته موږ همدغه قانون مراعات کړو چې واړه توري چې کوم په پورته 3 خطو کې لیکل کیږي هغه په پورته، کوم چې په منځنۍ 2 خطو کې لیکل په منځنۍ کې ولیکو، او کوم چې لاندې 3 خطو کې لیکل کیږي هغه لاندې ولیکو، نو زموږ خط ښکلی کیږي. او د هغې ترڅنګ مونږ باید دغه قانون هم زده کړو. ګوره کله چې یو لغات لیکو د هغه لغات ټول توري د دغو قانونونو په مراعاتولو سره باید نږدې ولیکل شي، یعنی هغه توري یو بل ته نږدې ولیکل شي. بیا د یوه لغت او د بل لغت ترمنځ واټن باید ورکول شي، او بیا هم د همغه لغت توري باید یو بل ته نږدې ولیکل شي. بیا د هغه لغت ترمنځ او د بل لغت ترمنځ واټن ورکول شي، او همداسې دوام کوي. دا موږ سره مرسته کوي چې خط مو لا ښکلی شي او خوندور شي. ګوره اوس که چېرته موږ دا جمله ده مثلا this is a book، داسې که په دې قانون چېرته ولیکل شي په کتابچه کې او دغه قانونونه مراعات کړي دا ډېر ښکلی ښکاري. خو که چېرته دغسې ولیکل شي داسې جملې یو څوک نه ترېنه مطلب اخیستلی شي او نه ښکلې ښکارېږي. نو نه یوازې دا چې دغه قانونونه د خط په ښکلا کې مرسته کوي، بلکې دا موږ سره مرسته کوي چې یو کس ډېر په اسانۍ سره مطلب ترېنه واخیستلی شي. نو تاسو وګورئ په دې ډول جملې باید هم ونه لیکو، مثلا چې لغتو ترمنځ واټن نه وي، او په دې ډول هم ونه لیکو چې مثلا موږ د دلته ا باید وړکۍ ولیکل شي، موږ هلته غټه لیکلې وه. یا مثلا دلته د بال کې چې ده ا موږ غټه ولیکو. نو موږ باید د دغو قانونونو او د غټو تورو د قانونونو په مراعاتولو سره یوه جمله ولیکو. دا د الفبا نومونه او شکلونه یا بڼې چې تاسو ته مې وښودلې. تاسو ته اړینه دا ده چې لومړی د الفبا په نومونو باندې کار وکړئ، یعنې نومونه سم حفظ کړئ او ښه روانې وویلی شئ، هیڅ تېروتنه پکې ونه لرئ. له هغې نه وروسته تاسو د هغې په بڼه کار وکئ چې لومړی غټ توري ولیکئ، بیا واړه توري ولیکئ. هغه مو چې زده کړو بیا تاسو په دغه قانونونو باندې کار وکړئ، غټ توري چیرته کارول کیږي او واړه توري چیرته کارول کیږي، او غټ توري باید چیرته ولیکو او واړه توري باید چیرته ولیکو. نو دا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو لاړ شئ د الفبا
د تورو درېیمې برخې ته چې له اواز څخه عبارت ده. کله چې تاسو په اواز هم وپوهیږئ له هغې نه د وروسته تاسو کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره یوه جمله ولیکلی شئ او ولوستلی شئ. نو تاسو ته اړینه دا ده چې په نوم، شکل او اواز باندې ډېر کار وکړئ تر څو انګلیش ژبه ورته په راتلونکي کې اسانه شي. یعنې راتلونکي پړاوونه یې خورا ډېر په اسانۍ سره چې ریډینګ لري، لیسنینګ لري، په هغې باندې په خورا اسانۍ سره وپوهیږي. نو دا د الفبا نوم او شکل په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی اوسیږي. تر بیا د خدای په امان. دوستانو د ویډیو له لیدو مو مننه. که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې ما ته کمنټ پرېږدئ، چینل سبسکرایب کړئ، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بیا ښه وخت.